شکر ایستل چې په بنده باندې واجب هم دی. شکر چې خورا ډیر زیات فضیلت هم لري. یو شاکر انسان له هغه چا نه په ثواب کې زیاته درجه اوچتولی سي حاصلولی سي چې هغه د ورځې روژاتي او د شپې ویښ پاته کېږي په اذکارو، په نفلو، د قرآن په تلاوت او په نیکۍ باندې. له هغو نه شاکر انسان په مرتبه او په مقام او په ثواب او فضیلت کې اوچت دی، در اعلی دی، تر بهتره دی. شاکر انسان د شکر جذبه به هلته په موږ کې پیدا کېږي، لکه څنګه چې شیخ سعدي رحم الله فرمایي وایي ما یو ځل ګوټونه یا چپلکې یا چوټ یا ماسي یا موزې یا هر شي چې موږ ته یې په پښو کې و دا مې نه درلودلې. زړه کې مې رقم خبرې راتلې چې یا الله تا و ما ته د یوې جوړې د ګوټو وس نه دې راکړی. دا خلک څنګه رقم پیسې، دولتونه، جیدادونه او ګوټونه او دا لري. وایي غیبي په دا ورځ د کور څخه راووتلم لکه الله پاک چې ما ته دا راښکاره کوي. وایي چې رالم د بغداد په جامع جومات په دروازه کې یا له هغه نه څه مخکې یا د بغداد په ښار کې ما یو سړی ولیدی چې هم فقیر دی، سوال کوي او هم یې دواړې پښې غوټې په دې ګونډو څه لوړې ورونو سره پرېږدي. وایي ما چې هغه بنده ولیدی چې هم یې سوال کوونکی دی، سوال کوي بل ته لاس نسي، حال یې له ما نه کوم حال ته رسېدلی دی، حال یې له ما نه څومره بدتر دی، حال یې له ما نه څومره کښته دی. او هم یې بلکل که زما چې وټې نسته د هغو پښې په ګونډو کې پرېږدي، د هغو پښې د ګونډو نه د ورنو سره پرېږدي. وایي ما دلته پوه سوم چې اوه ربه خالقه پروردګاره تا په ما څومره احسان کړی دی، تا ما سره څومره ښه کړي دي. زه خو د بل چا د سواله څخه خلاص یم، خدای دې ته نه یم مجبور سوی چې چاته لاس وشت کړم. شکر دی ښه رسېږي. الهي که زه ګوټونه نه لرم، که ماته چې وټې نسته، که ماته دغه نسته، نوي پروردګاره زړې خو راسره سته. الهي پښې خو مې روغې دي، د بل خو محتاجه نه یم چې بل څوک مې پورته کړي. دا څه زیله مې ویسي، بل څوک مې پورته کړي، د یو ځایه پر مې د یوې خونې څه مې بلې ته ویسي، بل څوک مې پورته کوي. مثال په اوس اسبابو کې رخشې ته، موټر ته، مثال بل ته لوهو زه خو باد شم. د شکر جذبه په انسان کې داسې پیدا کېږي چې کله انسان در ځان و کم او ټیټه و کښته وګوري او په همدې شکل موږ مکلف یو چې د دنیا په لحاظ، د دې تقسیم په لحاظ، د دې رزق د روزي په لحاظ، د دې مادیاتو د اسبابو لحاظ در ځان و کښته ته ګور. د نیکۍ په لیول، د تلاوت د قرآن په لیول، د طاعت د لمانځه په خاطر او داسې د نورو نیکو اعمالو په خاطر در ځان ولور ته ګور. کوشش کوه چې دا غوسه ځان برابر کړي. که موږ چیرې د سرپانو والا، موږ د پراډو والا، موږ د کوریزمګانو د بنګلو والا ته ګورو، نو هغه شته نعمتونه چې هیڅ کله موږ د هغو شکر نسو ادا کولی، هغه نعمتونه چې موږ ته په مفتو کې میلاو شوي دي، هغه نعمتونه چې د هغو هغه قیمت بیخي ډېر دی، هیڅ کله موږ سوچ و تصور نسو کولی، په هغه به موږ ناشکره سو، موږ کې د ناشکرۍ ماده راپورته شي. د شاکره بنده سره الله پاک ډیر زیات راضي. الله پاک نعمتونه ځکه و انسان ته ورکوي چې درڅو انسان یې شکر وباسي. په انسان باندې ښکاري انسان د الله پاک شاکره بنده جوړ شي. دا دعا هر وخت کول پکار دي. اللهم اجعلني لك شکارا لك ذکارا لك رهابا لك مطواعا. ای الله ما ستا ډیر شکر کوونکی بنده جوړ کړي. ای الله ستا طاعت کوونکی او پر منبردار بنده می جوړ کړي. ای الله ستا ډیر یادونکی ذکر کوونکی بنده می جوړ کړي. ای الله ستا پر منبردار بنده مو جوړ کړي. داسې دعا کول پکار. د شکر فضیلت دا په قرآن او په حدیث مبارکو کې ډیر زیات بیان شوی دی، ډیر زیات فضیلت راغلی دی. رب العزت فرمایي وسيجزي الله الشاکرین. الله وی زب بدله چاته ورکم شکر گزارو ته. پروردگار جل شانه فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم. په هر نعمت چې ته شکر وباسي الله وی زه نور زیاتو. دا د رب وعده د قرآن کې هم درنګ الله رب العزت فرمایي، نبی کریم علیه السلام بارک فرمایي، د مسلم حدیث دی چې د بنده د مؤمن یو عجب شان دی. الله پاک یو عجب شان د تور کړی دی. کله په هر څه خوشاله سی او په شکر وباسي الله رب العزت پر د هغه باندې په هغه څه باندې ودته ثوابونه ورکړي.
الله ورڅ راضي کیږي. که خوشحال که دته نعمتونه ورکول سي او دی په شکر وباسي نو دا هم دغه لپاره خیر دی، ثواب دی، د الله د رضا عمل ګرځي. شکر کوونکی انسان دا به عاجز وي، دا به تواضع کې پکښې کی، خاکساري به کې پکښې کی. ځکه دا شکر کوونکی انسان پوهیږي چې دا هر څه د الله له لوري دي، دا زما د خپل ځان څه کمال نه دی، زه چې دې حال ته را رسېدلی یم الله را رسولی. همدارنګه شکر د ژبې دی، د زړه دی، د عمل دی. شکر د زړه دا دی چې انسان د عقیده ولري چې دا نعمت زما در وسه پورې نه و، دا د الله له لورې ماته راکول سوی دی. له دې وجې انسان به ډېر شکر وباسي. د ژبې دا دی چې انسان په خوله و په ژبه باندې وایي الحمدلله، د الله ثنا او صفت بیانوي، ذکر کوي. د عملي شکر دا دی چې یو به نعمت د خدای په نافرمانی کې نه کاروي، په طاعت کې به کاروي، په عبادت کې بیکاره، نور به هغه نعمت د دې سبب جوړی شته الله تورجن دیس. دا عملی شکر دی. که یو 2 رکعات المنځ دی کولی سو د هر نعمت د ورکول وروسته نو بس دا خو ډیره ښه خبره ده. دا عملی شکر دی. که نور نو هغه نعمت به د خدای پر فرمانبرداري کاری نه پر نافرمانی، د خدای پر فرمانبرداري پر طاعت بیکاره نه پر نافرمانی باندې. نو ګرانو عزتمندورونو الله پاک دې موږ تاسو شاکر او صابر بندگان جوړ کړي. شکر د ایمان یو وزر دی، صبر یې بل وزر دی. په هیڅ یو انسان دغه دوه حالاتو څخه یو حال خالی نه، یا په انسان خوشحالي نو شکر پکار دی، یا په انسان سختی دی، خدای نه کړی انسان نه جوړ یا پوره وړي نو صبر پکار دی. کله چې انسان خوراک وکي، شک وکي، وای الحمدلله، نبی کریم علیه السلام بارک فرمایي په دې الله پاک د انسان راضي کیږي. د هر نعمت یو شکر، د هر نعمت دار انسان د الله د خوراک نه ورسته دغه ضرور وایست. کله چې انسان کپړې واغوندي او د کپړې څو ورسته د کپړو د غوستلو د شکر دعا وباسي، الله پاک انسان سره راضي کیږي. الله پاک په دې خوشاله کیږي که د ټولې دنیا نعمتونه یو بنده ته الله پاک ورکړي او انسان وي الحمدلله، لدی ټولې دنیا نه د الله په دربار کې زیات خوشي شي، د الله په دربار کې دې سړي پیش کړي. د دې ټولې دنیا د نعمتو الحمدلله بالا دي. نعمت لدی وجه الله پاک انسان ته ورکړي چې درسو انسان شکر وباسي، درسو انسان څه وکړي. سختی هم ټول عمر نه عریضی راسی زیبا نو پاغه کې صبر پکار دی. بے صبری، ناشکری، د خدای نافرمانی، د دې څخه دی الله پاک مشته وساتي.